حضرت سال بن سعد رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی تر څو پورې چې زما امت خلق پر روژه کې تعجیل کوي یعنی زر روژه ماتي چې مر پرېوځي دا به په ښه حال باندې وي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې په روژه ماتي کې تعجیل پکار دی چې مر پرېوتلو فوراً روژه ماتول پکار دي، تاخیر به نه کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې زما امت به په ښه حالت باندې وي تر څو پورې چې روژه ماتي کې تعجیل کوي، چې مر پرېوتو فوراً روژه ماتوي. نو که غواړئ چې زموږ ستاسو حال ښه وي د سړیو د زنانو ټولو، بس چې وخت داخل شو روژه ماتوئ، تاخیر مه کوئ. که اذان شوی که نه شوی. په بعض علاقو کې داسې چې هغه اذان خو په خپل وخت باندې کوي، نو اذان کول دا د وخت د داخلېدلو باندې دلالت کوي چې وخت داخل شو، ماښام داخل شو، اذان وشو، روژه ماتوئ. او اوس که ځای کې اذان نه کېږي ته به اذان نه اورې خو وخت به داخلي، چې ستا یقین ده چې وخت داخل دی، روژه ماتوه. او په یو روایت کې دا هم راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دی، څو پورې چې په روژه ماتي کې مسلمانان تعجیل کوي او په پشلمي کې تاخیر کوي، دا په ښه حال باندې وي، د امت حالت به ښه وي. د پشلمۍ د شپې په آخره حصه کې بهتر دی. د شپې که وخت را پاسېږي راجګ شي، نفلونه تلاوتونه منځونه کوي، عبادت کوي، خو پشلمۍ د شپې په آخره حصه کې کوي چې اذان ته د 6 دقیقې پاتې کېږي، د 25 دقیقې کې خوراک کولی شي، د شپې په آخره حصه کې ته پشلمۍ کوه، دا بهتر ده. دا نه چې نیمه شپه را پاسېږي او ډوډۍ خوري، نه، شپې په آخره حصه کې پشلمۍ کول او په روژه ماتي کې تعجیل کول د افضل طریقه ده، بهتر طریقه ده، ستاسو ثوابونه ځان لپاره حاصل کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.